الله بچو کې برکت اچي، الله مالونو کې برکت اچي، حلال مال ورکي، لګ به برکتی وي. وردا بارانونه بندي زما محترم الله رب العالمین خپل رحمت پچانه بندي. باران د الله رحمت اسی به صدا نه بندي. بیماران دي مختلف او دغه رنګ تکلیفونه کې پراته دي. سوکړه دا کم چې دا زمونږ مسلمانان دي غرونه علاقو کې اوسېږي، دې ورځ کې به واورې وي، سکل دا نشته دی، هلته خشکي ده، چینې وچې دي، را روان فصلونه هغې باره کې خلک پریشانه دي. زما محترم ورونو دا د انسانانو د رزق اسباب دي، دا بارانونه دا واورې چې کېږي دې پسې وروستو یو لوی نعمتونه تړلی شوي دي. نو موږ د الله رب العالمین نه ټول قوم په شریکه استغفار وغواړو، الله رب العالمین نه بخښنه وغواړو او د الله د نافرمانونو توبه وکړو. الله رب العالمین بمنگ بانی باران نرووري. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قرآن کې الله رب العالمین فرمای نوح علیہ السلام خپل قوم ته ویلې چې زما قومه د الله نه بخښنه وغواړئ، استغفار وکړئ، توبې وباسئ. إنه كان غفارا، الله به ګناهونه معاف کړي، هغه غفار ذات دی، بخښنه کوونکی. يرسل السماء عليكم مدرارا، فیدوته ګوره د استغفار. الله به تاسو باندې بارانونه راووري پرله پسې او د فایدې بارانونه. ويمددكم باموال وبنين، الله به درله مالونه ډیر کی، الله به درله بچي ډیر کی. څوک چې استغفار ډیر غواړي زما محترم ورونو، استغفر الله واتوب الیه، همیشه په جبه دای پټ پټ ځان سره لګي همداسي پلاس کار کوي، په جبه د الله ذکر کوي، استغفار، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه. الله بچو کې برکت اچي، الله مالونو کې برکت اچي، حلال مال ورکي، لګ به برکتی وي. ډیر خلکو سره ډیر مالونه پریشان وي او د آرام ګولۍ بخوري. والله چې د ډیر خلک شته، تاسو هم پیژنئ، خوب نه ورزش، مالې ښه ډېرې، خو ټینشن کې ډپریشن بیماری، تکلیفي نورې بیماری. زما محترم ورونه الله فرمایي ويمددكم باموال وبنين، الله به مالونه ډیر کړي، الله به بچي ډیر کړي. ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا، الله بدر له باغونه سرسبز کی او الله بستاسو نهرونه کی وبروانی کی. دا قران کې الله رب العالمین فرمایي. دا زما د کمپیر د مولا خبرې نه دي، دا د اسمان د عرش نه هغه نازل شوی کلام د رب العالمین، هغه کې الله رب العالمین دا خوش خبرې نه مونږ کړې. یو سړی زما بچی نشته، استغفار غواړه، د دنیا اسباب به اختیار خو استغفار ډیر غواړه، مال پریشانی ده، استغفار ډیر غواړه، ګناونه پرې ده ته ګوره برکتونه به ورو را سٹارټ شي، دروازې به کولاویږي، پریشانیانې به ختمیږي. باران نشته، استغفار. یو ورځ عمر فاروق رضی الله عنه استسقا دپاره ووته، راځئ باران نه کېږي چې دعا وغواړو. چې ووته ملګرو ته استغفار وکړو، په خپله مې استغفار وغوښتو. چا ورته ویل جي تاسو خو د سره د باران اډونوم وانخسته چې الله باران وکړي. وایي ما د باران چې کوم اصل سبب دی په هغې د الله نه باران وغوښتو چې هغه استغفار دی. و الله قرآن کې فرمایي چې استغفار کوئ، توبې وباسئ قوم الله رب العالمین ته، زه به در باندې بارانونه وروم. هغې نه بعد الله رب العالمین باران وورولو.